نن ورځ په عباسي خلافت کې د اشرافي وینځو په اړه خبرې کوو. اشرافي وینځې هغه درباري وینځې وې چې د عباسي خلافت په دربار کې د اثر او رسوخ د خاوندانو خدمت کاوه او د هغوی جنسي اړتیاوې به یې پوره کولې. په عباسي خلافت کې د بانفوذه اشخاصو بغیر دا وینځې د نورو مشهورو او شتمنو اشخاصو په خدمت کې هم ګمارل کېدلې. له نورو عادي وینځو څخه د دې اشرافي وینځو توپیر په دې کې و چې دوی به له ماشومتوبه د دربار او اشرافیت له اصولو سره اشنا کېدلې. دوی ته له ماشومتوبه د اشرافیت اداب ورزده کېدل او د هغه وخت د اشرافي طبقې په خوی او بوی به لدېدلې. اشرافي وینځو د هغه وخت د واکمنې طبقې په ذوقونو او هنرونو کې ډېر مهارت درلود. دا هنرونه ځینې داسې وو چې اصیلو اشرافي ښځو نه زده کول او یوازې تر وینځو پورې محدود وو. لکه نڅا او موسیقي چې په عباسي خلافت کې د غوړېدلو لوی عامل اشرافي وینځې وې. دې وینځو به شعر او شاعري هم کوله. د نڅا او موسیقۍ د آلاتو له غږولو بغیر به یې څو ژبې زده وي. کله کله به یې د دولت په چارو کې د خلیفه او وزیرانو سره د دوی د سوي مطابق مرسته هم کوله. یعنې که به کله کوم ژباړن ته اړتیا پیدا کېدله نو هغه وینځي چې په ډېرو ژبو به یې روانې خبرې کولې په دربار کې د ژباړنو دنده پر مخ وړه. زیاتره وینځي ځکه له یوې څخه په ډېرو ژبو پوهېدلې چې دوی به د خپل عمر ډېری وختونه په بېلابېلو هیوادونو او بېلابېلو برازمونو کې تېراوه. د دې وینځو په اړه تر ټولو مهمه خبره دا وه چې له دوی څخه به د جنسي وینځو په حیث یا سیکس کې استفاده کېدله. او چې کله به یې زامن وزېږول هغو زامنو ته به یې مشروعیت ورکاوه. تر دې پورې چې د همداسې وینځو زامن به تر خلافت پورې رسېدل. د عباسي او عثماني خلافت زیاتره بانفوذه اشخاص د وینځو زامن وو. عثماني خلافت کې لسګونه خلیفګان د وینځو زامن وو چې وروسته یې پلرونو مشروعیت ورکړی او بیا تر خلافت پورې رسېدلی وو. عینان په عباسي خلافت کې همداسې یو درباري وینځه وه چې شعرونه به یې ویل. ابو الفرج اصفهاني د وینځو سندرغاړو په اړه په خپلو کتابونو الایما الشعرا او کتاب الاغاني کې وایي چې نوموړي د عباسي خلافت له لومړنیو ښځینه وینځو څخه وه چې شعرونه یې جوړول. ابن ندیم هم د دې ادبي هلې ځلې په خپل کتاب فهرست کې ذکر کړي دي. که څه هم موږ د عینان د ژوند او ژواک په اړه کم پوهېږو خو دومره معلومات کېږي چې د الناطفي په نوم یو کس واخیسته او بغداد ته یې راوسته. بغداد کې دومره شهرت وموند چې د ابو نواس په شان مشهور شاعران به ورتلل او له دې سره به یې د شعرونو مسابقې کولې. عینان هغه ښځه وه چې شعرونه یې عبدالله ابن معتز په خپل غورچاڼ طبقات شعراء المحدثین کې لیکلي. عبدالله ابن معتز عباسي شهزاده و چې کله خلافت ته ورسېد سمدستي وژل شو. د ده په غورچاڼ کې د عینان شعر د یحیی بن خالد برمکي په مدحه کې لیکل شوی چې په عباسي خلافت کې وزیر و. عینان یو ځل له نومه وړي ځواکمن وزیر څخه غوښتلی و چې خلیفه د دې اخیستلو ته وهڅوي تر څو د دربار له ډېرو حقونو څخه برخمنه شي او په دې ډول یې موقف لوړ شي. دا چې عباسي دربار د کلتور او فرهنګ مرکز و نو هلته په ورتګ سره دې غوښتل چې له نورو درباري وینځو سره چې په شاعرۍ، موسیقۍ، نڅا او نورو علمي او هنري چارو کې مهارت درلود ملګري شي. مګر د دې دا هیله هغه وخت له منځه لاړه کله چې دا له ابو نواس سره په یوه مشاجره کې ښکېل شوه. هغه د دې د بدنامۍ په پار داسې شعر ولیکه. عینان یوه وینځه ده چې کوسې د غولو میدان دی. د یوې رنډۍ زوی یا له یو مور د ګاو پرته بل څوک هغه نه اخلي. ویل کېږي چې هارون رشید د عینان له استعداد څخه ښه خبر و او لږ پاتې و چې هغه واخلي او دربار ته یې راولي. خو د مشهور شاعر ابو نواس د شعر په اورېدلو سره د عینان له پیرلو لاس په سر شو. دا ځکه چې خلیفه نه غوښتل څوک د رنډۍ زوی یا مور د ګاو وبولي. قهرجنې عینان که دربار ته لاسرسی پیدا نه کړ خو په خپلو اتشینو شعرونو یې ابو نواس د سپي له کونې تیر کړ. هغې په خپلو شعرونو کې ویل: ابو نواس ته د خدای د خلقت ګندي، تا زما له خاطره شهرت او عزت پیدا کړ. که هر کله مرې مړ شه، ځکه چې اوس مې ته په شعرونو کې د تل لپاره ژوندی کړلې. ته له ډېره کبره خپلې جامې په ځان پسې په خاورو کې راکشوه، خو د نورو جامې په هغو غولو ککړې دي چې ستا له خولې ورشیندل شوي. ته له شیطانت او چټلتیا ډکې. دلته دوه خبرې روښانه دي. اول دا چې عینان د شعر په دوه مصرو سره دربار له مزایاو بې برخې شوه چې د شاعرۍ زور بیانوي. دویمه خبره دا ده چې د یوې مستعدې ښځې ټول استعداد او ژوند په یو دوه مصرو باندې دومره بربادیږي. نو دا په هغه پیر کې د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تاوتریخوالی بیانوي. د نن ورځې ویډیو همدومره وه. د بلې ویډیو لپاره په تمه اوسئ او که د سیکس په اړه موضوعاتو څخه خوند اخلئ نو بیا چینل سبسکرایب او د زنګ نښان ووایئ.